سلامونه دوستانو دغه څلور خوندې مانو کې ټکې سهرا کې ټکې او بله نیمرا کې ټکې دغه بلې نوم یې نه ده زده دوستانو څو شپې له مخه په مردان کې یو پروګرام کړی و مختلفو پروګرامو ته ځي په حاشیه خوروي دا سایټ کې تاسو ته کلیپونه ښکاري مختلفه پردي خلک پرې راټول وي او دوی دلته پروګرامونه کوي یو څو ټیم له مخه په اسلام آباد کې یو پروګرام کړی و چې د کوټې نه هم خلک ورغلي وو د مختلفو ځایونو نه خلک ورغلي وو نو د دې په اړه باندې یو ویډیو سره شیر کوم بخښنه غواړم راځئ دغه ویډیو وګورئ چې د دوی په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړې ده او دوی سارا کې ټکیس کم دی هغې ته یو وایس کړی دی نو دا وایس هم راسره وګورئ او دغه ویډیو پر راسره وګورئ دا په حاشیه خوروي دا مختلفو کلیپان تاسې وګورئ ستاسې دوی په دا کلیپانو کې د مختلفو ویډیوګانو کې دوی څه چمونه کوي او د پردوی خلکو په منځ کې ولاړ دي نو دوستانو د دغو په اړه باندې تاسو څه نظر دی په کمنټس کې ولیکئ او راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ راځئ چې دا ویډیو وګورو اول خو دا وایس میسج واورئ چې د وایس میسج کې د اواز د چا دی زه خو بې شرمه جینۍ یم زه خو د ټاپ رنډۍ جینۍ یم تا ته زما پته شته یا دې شونه نشته ما ته پته ده چې دا بې شرمه او د ټاپ رنډۍ جینۍ به تاسو پېژنئ او په دې ټایم کې به تاسو په خپل ذهن کې دا سوچ کوئ چې او خو دا خو سارا کې ټکې ده یار د دې تعلق خو د سوشل پوسټ بازاري ګروپ سره دی خو شاید دا پته به تاسو ته نه چې د سوشل برانډډ پوسټ بازاري یو ویډیو لیک شوی دی او د هغې باره کې دې موږ ته په وټساپ باندې دا وایس میسج کړی دی چې که تاسو نران یې نو زما ویډیو په سوشل میډیا وایرل کړئ نو یار زموږ کار څه دی چې ستا ویډیو وایرل کوو نو په تا باندې سورېږو ولې په ویډیو کې نه په دې ویډیو کې موږ سره ښه طریقې سره خپل حساب کتاب کړی دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ ته به ما وپېژنې چې زه څوک یم زه ګوره یو پیره خبره کوم یو پیره د دې ویډیو په شروعات کې برته زه دا یو خبره کلیر کم چې هډفون ضرور ولګوئ کني بعد کې به بیا ما نه دا ګیله نه کوئ چې تا په دې ویډیو کې د کټکې فیملی په نوم باندې د سوشل پوسټ بازاري ګروپ ته د ټولو جنکو د لاندې بنیاد ټولو د دومره بې حرمتي ولې کړې ده شاید چې دا برانډډ سوشل پوسټ بازاري به تاسو پیژنئ د دې تعلق د سوشل پوسټ بازاري ګروپ سره دی او نن سبا په سوشل میډیا کې د خپل کنجرتوب او د بدبوداري بېغیرتۍ د وجې نه د سارا کټکې په نوم باندې پیژندل کېږي د نن یو څو ورځې مخکې ما ته زما یو دوست میسج وکړو چې یار ډېر ټایم وشو ما د خپل ځان نه د جاولینې اوبه نه دي وخت کلی یار د چا سره له کنټیکټ جوړ کړ چې د خپل جاولینې اوبه پې وباسم نو ما ورته جواب کې دا وی چې زم طلاق تا ته خدا پته چې داسې قسم خلکو سره زه خپل کنټیکټ نه ساتم خو خیر تعالی به کوشش وکم نو ما داسې کار وکړو چې د دې سینیئر برانډډ سوشل پوسټ بازاري کنټیکټ مې ولور کو ورته دا مې وی چې د دې جنې په دې کار کې ډیر زیات ایکسپیرینس ته خطر کې سره بستانه د جاولینې اوبه رابار کې او د دې ریټ هم لکم دی نو خیر ته ور سره گزاره وکړه خیر زما دا دوست چې کله د دې بنیا کې سولي سوشل پوسټ بازاري سره کنټیکټ وشو نو دی به خبر را تخکاری ډیر زیات بد وګڼل او د سوشل برانډډ پوسټ بازاري زما غو دوست په داسې طریقې سره ریپلی ورکړو چې دا غي په اوریدو باندې زوم حیران پاتې شوم خپل دوست مې دا وی چې زم طلاق تا بل صبر کړو کنه دا خو چرته چاته انکار نه کوي خو را تخکاری په دې ټایم کې بدی باندې بل لګیاو خیر یار ټایم ډیر زیات نه خرابو راځي د دې هغه وایس میسج سره شیر کوم کمی کې چې دی بخپل باندې خپل ځان روست کړی دی زمونږ روست کېدو د ضرورت نشته دی باغ وایس میسج کې خپل ځان ته داسې خبرې کړې دي چې ها کوم ورته بد رد نه وای نو خیر څه ضرورت نشته او په دې ویډیو کې چې زستا سره د سارا کې ډیګي بنوم د سوشل پوسټ بازاري د کوم وایس میسج شیر کوم نه د دې وایس میسج ریپلی ما په وایس میسج کې نه دی ورکړی بلکې د دې وایس میسج ریپلی هم زره دی ویډیو په ذریعہ ورکوم نو ویډیو ضرور وګورئ زما هغه ویډیو چې دا کنه او په نیمرا په کوس کې منډه د کوس منډه خلور د هډلایټ او ګیربکسو ویډیو ستالیک شوی دی او په سوړه باندې به د نیمرا منډول استا د سوړه مونږ له نشپاتې کې کستان نه بزوغم ویډیو خو ستالیک شوی دی ته سړی نه چې ته زما دا ویډیو ورنه کې اورې په دې پوهېږې بالکل په پوهېږم سوشل پوسټ بازاري ته دا ټینشن ماخله ستا د بنیا کې سوړې چې په هر چا باندې نه لیدلې نو والله دا زړه مې نه یخېږي خو بل طرف ته سوچ کوم چې ستا د کولاوي شوي ډزېدلې بنیا کې سوړې په هر چا باندې وګورم نو د هغوی خو به هم د سوړې نه زړه لکه زما په شان دي تور شي ځکه چې سوشل پوسټ بازاري ته خو د خپلې لاندې بنیا کې سوړې نه د بدبودار باتروم د بدبوداري لوټې داسې کولاوه خوله جوړه کړې ده لکه دا چې په خر غوري یا ستا زه پهلې کار کوم یا ته به پهلې زما کار کوي صحیح ده یا پار یا اخو یا دیخو په پوهېږې که نه ته په ما پوهېږې زه خو بې شرمه جینۍ یم زه خو د ټاپ رنډۍ جینۍ یم تا ته زما پته شته یا دې شونه نشته زه هر څه کوم اورې هر څه کوم دا خو موږ ته پته ده سوشل پوسټ بازاري چې ته هر څه کولی شې ته یو بې شرمه جینۍ یو د دې سره سره ستا تعلق د یو بېغیرته خاندان سره هم دی او ته په خپله باندې وایې چې زه یو ټاپ رنډۍ جینۍ یم نو د ټاپ رنډۍ سره سره ته یو سوشل قچره جینۍ هم ثابتېږي او دا هم موږ ته پته ده سوشل پوسټ بازاري چې د دې لاندې بنیاکو سوړو سره سره ته په خوله کې هم ډېرې ښه طریقې سره اخلي دا په کار د ته ورکړي مې دا مه وایه چې دا ویډیوګانې واخله دا ته خپل خیر غواړه ستا خاندان تک ورسره رسېږم صحیح ده ستا خاندان پلار چې کوم بېګړ پیدا کړي که نه هغه تک د ستا د نیمرا هر څه پهونچ کوم چې دا ښځه ده نکاح نامه هم دې راغله ټیک شوه اوس به ته څه کوې اوس به زه دا کوم سوشل پوسټ بازاري چې ستا د بېغیرتۍ کومه ویډیو راغلې ده او ستا د سوړه پکې داسې کولاوه پرته ده بس په هغې به یو موټی ووخم قصه به ختمه کړم علي دې پرور خوځوله که نه دا اوس ما ته پته نشته چې علي ته د خپل ورور بدبخته کړي ها هغه ورته د مخې ته کړی بړوه ستا په خولې کې دا خوټې وایم ستا په خولې کې کوس درکړم ستا په خولې کې دا مور کوس درکړم
یله غنن د پاره د شارټ ویډیو کاپی او په د شارټ ویډیو کې مې د سوشل برانډډ کوز بازارې له دا جواب صرف د دې وجه نه ورکو چې دی کنجرو ته هم دا پته ولګي چې ګوره موږ روک شوي د سوشل میډیا نه یو د څه وخت مصروفیاتو د وجه نه موږ په سوشل میډیا باندې نه راځو هو ګوره نن سبا بیا وزګار شوي یو نو دا سوړي خو په غلاره باندې کوي کنه والله موږي بدل لبګه در ټاک وخم ځکه چې نن سبا به وزګار یم او تاسو راته هم د دې ویډیو په کمنټ سیکشن کې د خپل خیالاتو اظهار وکړئ چې نوې شروعات پچاو کو زما خو زړه غواړي چې د KTK فیملی باندې د سیزن 2 شروعات وکم نو والله سم سافټویر به والله اپډیټ کم نو بس نن د لپاره دا نو دوستانو دغه مختلفه کلیپونه هم تاسو وکتل او دغه ویډیوګانې هم تاسو وکتلې او دغه ویډیو هم تاسو وکتله دا څلور خوندې په خیبر پښتونخوا کې په حشي خوروي غلطي ویډیوګانې کوي نو د دې په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړئ له موږ سره اوسئ د تازه معلومات لپاره الله حافظ